السلام علیکم. څنګه کولی شم یو د موټر آیکن کاروم په یو چارټ کې، مثال هغه یو شورم یا د هغه لپاره مثال هغه موټر خرڅلاو پورې تړاو لري، نو هغه لپاره یو په زړه پورې چارټ سره کوم جوړوم. دا سیمپل خبره ده او دا یو مربع ده را سره کنه ده بالکل. او بیا دې کې دانی یو ریکټنګل ده او دا هم یو لاین ده او دا لاین هم دې ځنه پراپرټي نه راځم او لاین ته راځم او دلته دې پراپرټي ته راغلی او د دې سایز مې زیات کړی ده او د دې ویت مې زیات کړی ده او د دې دا ډیزاین مې اخیستی ده. او بل څه کومه مربع ده را سره ټارګټ لپاره هغه مې هم داسې اخیستې ده او بیا مې آوټلاین نو کړی ده ورته او دا مې فیل کړې ده له پاټرن ته راغلی او دلته مې پاټرن سلیکټ کړی او پاټرن لپاره وایټ اینډ بلیک کلر سلیکټ کړي دي او دا هم داسې کړي دي. ډېر ساده کار دی، انشاءالله دا ډیزاین به واخلم. نو دا بیرته څنګه کوم؟ زه دلته راځم د دې لپاره یو چارټ جوړوم، سره کوم بل دې چارټ استفاده کوم. دا بیرته هم د دې سر د پورته کوم دا هم دې ځای کې بالکل صحیح ده او بیا راځم هم دلته. اوس راځم د دې نه یو چارټ جوړوم، دا ډیټا سلیکټ کوم او بیا راځم انسرټ ته او بیا سټیکی چارټس. دا بالکل صحیح ده او دا چارټ ټایټل به ډیلیټ کوم. دا نو آوټلاین یا نو فیل کوین صحیح ده، تاسو خپل خوښه ده. چارټ بخپل نو فیل کوم او دا سیریز په نسر ډیلیټ کوم او بیا وراسم دلته د چارټ آوټلاین من نو کوم او دا به دې سره پوری واخلم. ځکه دا 100% برخه سیمه د دې چارټ اخیستې ده، هغه مې د کار د آیکن د موټر د آیکن لپاره اخیستې ده. په دې باندې کلیک کوم همداسې لیج څه ډاون کوم او دې ته لیج سور ګرای ورته زیاتوم، پراپرټي ته راځم او بیا دلته بالکل صحیح ده او دا سیریز ده هایټ کوم. دا یو سیریز فیل ده هغه نو کوم ون ناٹ دې سایډ کلیک کوم، ټول سلیکټ کوم او دلته راځم نو فیل او د دې آوټلاین څوړ کوم نو کوم. د دې هم آوټلاین سته ان شاء الله د آوټلاین ولاړ. په دې کې به زه آیکن څوړ سره کم پیسټوم. د دې لپاره به زه راځم آیکن د پیسټېدا لپاره د یو پکچر راخلم، انسرټ ته راځم پکچر ته او بیا پکچر ډبل کلیک کوم او پکچر ما سره ځه انساید چارټ کې ده کنټرول ایکس. کله چې کنټرول ایکس په دې باندې کلیک کوم او بیا راځم د دې رائټ کلیک د دې فارمیټ سیریز ته راځم او بیا د دې فیل ته راځم او د دې فیل سیده د دې آوټلاین سیده نو کوم او د دې فیل سیده ټیکسچر کې کلیپ بورډ نه پیسټ اتوماتیک ځکه هغه ما کاپی اخته کلیپ بورډ نه ډیټا راځي. دا یو سیمپل چارټ ده. اوس دا پرسنټیج نیوي د ما سره ضرورت هم نیوي موټر مې خرڅ ضرورت هم 45 مې خرڅ کړي دي. خو دلته یو بل مشکل هم پیدا شو ځکه ټول سیریز ایټ ټایم ټول موو کوي ځکه هغه لیمیټ اف سیریز را ډاون کیږي راکته کیږي. نو زه په دې کلیک کوم، رائټ کلیک کوم او فارمیټ اکسس ته راځم او ضرورت هم د دې میکسیمم ویلیو باید اتنی او سوشل ما سره او د دې هم دلته راځم میجر یونټ په څونه باندې یونټ حرکت وکي هغه هم 20 بالکل صحیح ده او د 0 خو بالکل هم مینیمم نمبر دی. اوس که زه راسم دلته هیڅ مشکل هم نه لري، که زه دا نیوي ته پورته کوم هماغه یو موټر حرکت کوي، که زه دلته راځم دا یو ته حرکت کوم دا یو موټر حرکت کوي او که زه دا یو کوم او که دا زه هم 50 کوم. بالکل سیمپل او اسانه طریقه و چارټ ډیزاین لپاره. نور تاسو مختلف ډیزاین نه دی کارولای شئ.